السلام علیکم ملګري. زه ټکنیکل نقیب د سره په لاین شوی یم. په دې هیله چې ستاسو سره ژر خوشحال به وئ. ستاسو ته ملګري نن ډېره زبردسته خوندوره په زړه پورې مزېداره ویډیو راوړې ده. ملګري نن ویډیو چې کومه ده، نن ویډیو دغه په باره کې ده. تاسو څنګه کولی شئ که ستاسو موبایل خراب وي، شټاپ وي، له سپیکر یې اواز نه وباسي، څنګه یې په یوه کلیک سره ریغ کړه چې له سپیکر یې اواز وباسي. ویډیو اخره پورې وګورئ. ستاسو نه مې دا درخواست دی که تاسو زما چینل ته نوي راغلي وئ، مهرباني وکړئ زما چینل د سره سبسکرایب کړئ. ورسره په څنګ کې د ګنټۍ نشان د ووایئ زما هره نوې ویډیو اپلوډ کړم چې ستاسو ته په وخت در ورسي. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. چې کله ستاسو ملګري د موبایل سکرین ته راغلی د ملګري دلته ملګري ستاسو ته د موبایل اوز در ښکاره کوي چې زما د موبایل اوز بند دی که خلاص دی. دلته ما د موبایل په ګلري د کلیک وکړل. چې کله ما د موبایل په ګلري د کلیک وکړل، دلته زه ځم یوه ویډیو ستاسو ته پلی کوم چې هغه ویډیو اوز کو که نه کو. دلته ما په ویډیو د کلیک وکړل. چې کله په ویډیو د ما کلیک وکړل، دلته ملګري ما ته ویډیو پلی شوله. چې کله ما ته ویډیو پلی شوله، دلته ما دا څنګ بټن چې کومه ده دغه مو ونیوله، خو اوز یې سټاپ شوی ده. اوز یې هېڅ طریقه هم ده نه کو، صحیح کړه، اوز نه وباسي. دلته ستاسو ته د موبایل په سکرین کې دغه اوز زه در ښکاره کوم چې موبایل سکرین چارج کو که نه کو. دلته صحیح ده. دلته ورته وګورئ. دلته ما چې بیا دا څنګ بټن ونیوله، دغه اوز یې مکمل موبایل سټاپ شوی دی. په هېڅ طریقه سره یې اوز هېڅ شي کار نه کوي. صحیح ده. ستاسو دا څنګه یې راخلاصوئ؟ ستاسو دلته لاړ شئ، د موبایل سیټینګ ور پیدا کوئ. صحیح کړه. ستاسو ته چې دلته دغه سیټینګ ښکاري، ستاسو بیا دلته په دغه سیټینګ د کلیک وکړئ. چې کله په دغه سیټینګ د ستاسو کلیک وکړل، ستاسو لږ لاندې راشئ. چې کله ستاسو لاندې راغللی، دلته ستاسو ته زه یو آپشن در ښکاره کوم. دلته دغه آپشن چې کوم ستاسو ته ښکاري، ستاسو بیا دلته په دغه آپشن د کلیک وکړئ. چې کله په دغه آپشن د ستاسو کلیک وکړل، ستاسو ته بیا دلته دا رقم ته راشي. صحیح کړه. چې کله ستاسو ته بیا دلته دا رقم ته راغلل، ستاسو ته چې بیا دلته د لون د دویم آپشن ښکاري، ستاسو بیا دلته په دغه آپشن د کلیک وکړئ. چې کله په دغه آپشن د ستاسو کلیک وکړئ، ستاسو ته بیا دلته دا رقم ته راشي. چې کله ستاسو ته دلته دا رقم ته راغلل، ستاسو په موبایل کې دغه آپشن خلاص وي. دغه آپشن په ذریعه سره ستاسو د موبایل اوزو بند وي. صحیح کړه. دلته ستاسو ته بیا اوز در ښکاره کوم. دلته ملګري ورته وګورئ. دغه اوز چې موږ بټن په ونیوله، دا څانګ اوز یې بند دی. صحیح کړه. ستاسو په خپل موبایل کې دغه آپشن بند کړئ. چې کله دغه آپشن بند کړئ، بیا ستاسو ته در ښکاره کوم. دلته ملګري ما چې څانګ بټن ونیوله، دا اوزوله، اوز یې را خلاص کړه. دغه سیټینګ په ذریعه سره ملګري ستاسو خپل موبایل خلاصولی شئ. د ما نه که څه غلطي شوې وي، ستاسو نه ډېره بښنه غواړم. د الله په امان.